أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة آیت نمبر 40. په دغه آیاتونو کې الله تعالی یو ځل بیا بنی اسرائیل ته د خپل نعمتونو تذکره کوي، خپل نعمتونه ور یادوي. بنی اسرائیل دا میل اسرائیل دا د یعقوب علیه السلام نوم ده. اسرا په معنا د عبد او ایل په معنا د الله. ایل دا په عبرانی ژبه کې الله ته وایي، نو اسرائیل په معنا د عبد الله. دا د یعقوب علیه السلام نوم و. د یعقوب علیه السلام 12 زامن ول. دا به ان شاء الله ورسته په تفصیل سره ووایو. 10 زامن له یو بیبي نول او 2 زامن له بلې بیبي نول. له دغو 12 زامنو نه بیا له اریونه نور بچان پیدا سول. نور دا بیا په بنی اسرائیلو کې 12 قبیلې شوې. نن سبا دا بنی اسرائیل دا 12 قبیلې دي، 12 قومونه دي. دا د یعقوب علیه السلام زامن دي. د بنی اسرائیلو ته الله تعالی په خپل وخت کې په ځمکه کې لو سلطه او غلبه ورکړې وه. د داود علیه السلام په زمانه کې، د سلیمان علیه السلام په زمانه کې. داود علیه السلام، سلیمان علیه السلام د دواړه پیغمبران وو او پاچیان وو. په پیغمبرانو کې دغه 2 پیغمبران، په انبیاو کې دغه 2 انبیا، داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام. دوی ته الله تعالی پاچی مور کړی و او دوی ته الله تعالی نبوت او رسالت مور کړی و. د دې بیا په دا شرق الاوسط سی ورته وایي. په دې منطقه کې د دې سلطه او غلبه و. فلسطین، شام، مصر، یمن، دا ټول منطقې دا د دې تر سلطې او تر غلبې او تر پاچی لاندې وې. نبوت هم پکې و او پاچی هم پکې و. بیا وروسته دا بنی اسرائیل خراب سول د سلیمان علیه السلام له زمانې نه وروسته. هغه ذکر به هم راسي. بیا د آسماني کتاب پرېښودل، جادو کوډو ته شروع وکړه. کوډګري به کوله، جادوګري به کوله، سحر به کول یو په بل باندې. الله تعالی هغه عزت جنې واخیستل، پاچهي هم جنې واخیستله، هغه شان و شوکت هم جنې واخیستل. دشمنان پې مسلط کړل، هغو دوی در بدره کړل، خواره یې کړل د ځمکې په مخ باندې. دلته د دغو نعمتونو ذکر کېږي په بني اسرائیلو. دا د بني اسرائیلو قصه الله موږ تاسو ته ولي کوي. موږ تاسو ته ځکه کوي چې ای مسلمانانو، که تاسو د الله د کتاب تابعداري وکړئ، د الله د رسول تابعداري وکړئ، هماغسې شان و شوکت و جلال به درکم لکه د بني اسرائیلو. مسلط به یا سلطه به لرئ، غلبه به لرئ، عزت به لرئ، لکه د صحابه په وخت کې، د تابعینو په وخت کې، د تبع تابعین په وخت کې. هغو په قرآن او په حدیث عمل کول، په دې خپل ځان، کور، ولس نظام جوړ کړی و. په ټوله دنیا باندې د دې سلطه او غلبه وه. له چین نه شروع، په چین کې یو ایالت د سینکیان کې یا کاشغر، له هغې نه شروع تر الجزایر پورې، المغرب پورې، سینه 20,000 کیلومتره مسافه خو به وي. له یمن نه جنوب پلو ته یمن راواخله او شمال پلو ته تر یوګوسلاویا او سربیا او چچن او انګوشتیا، بخارا او سمرقند، دا د اسلامي ملکونو حدود ول. ولی ځکه دوی په شریعت باندې برابر ول. کله چې شریعت پاته سو، نورو غربي او امریکایي د قوانینو دغو نظامونو ته رجوع وسوه. مسلمانان در بدره سو، خپل منځ کې اختلاف سو، لانجې سوې، جګړې سوې. اوس مسلمانان خپلو منځو کې جګړې کوي. الله تعالی ځکه د دې قصې موږ ته کوي. یا بني اسرائیل، ای زامنو د اسرائیل، د یعقوب علیه السلام، ای د یعقوب علیه السلام بچیانو، اذکروا یاد کوي نعمتي، نعمتنا زما
التي اغا نعمتنا انعمتو کوم سما دیغه انعام کړیو علیکم پر تاسو باندې سما دیغه انعام په تاسو کړیو چې اغم لو پاچی در کړیو او تاسو کې منت انبیاء را لګلی ول وانی الله تعالی او یقینا ذسوم فضلتکم ما برتری در کړیو تاسو ته علی العالمین داغه وخت عالمیانو داغه وخت انسانانو فضل يفضل تفضيل یو چاته فضیلت ورکول یو چاته برتری ورکول وفضلتکم او ما برتری درکړی و تاسو ته اے بنی اسرائیل علی العالمین فعالمیانو باندې دغه زمانه په خلکو باندې تاسو په باندې مسلط وي پاچیان وي تاسو خلکو باندې مسلط وي نبوت او رسالت آسمانی کتاب تاسو سره وو دلته وایي یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی یاد کړئ نعمتونه زما نعمتونه څنګه یاد کړئ کینې لزان سره او ذکر کوي چې الله مختدی داسې نعمت را کړی وو داسې مخکې پاچیان ول مخکې انبیا ول مخکې کتابونه ول مخکې هدایت و مخکې دا و دغسې داسې ذکر نه چې لزان سره کینې یادوي یا الله نعمتونه یاد کړئ یعنی بشکر یاد کړئ د دې بدل کې شکر وکړه اوس مثال الله موتا ته وایي چې ای د ما بنده د ما نعمتونه یاد کړه یو چاته الله تعالی ځواني مور کړي مال دولت مور کړی علم مور کړی قوت زوري مور کړی زه درته هم د الله نعمتونه یاد کړه د الله نعمتونه یادول دا نه مطلب چې ته له ځان سره کښېنې الله څخه مال دې را کړی الله څخه ځواني دې را کړي الله څخه زور دې را کړی الله څخه قوت دې را کړی څخه پیسې دې را کړي داسې ذکر نه د الله نعمتونه یاد کړئ بشکر په شکر سره څنګه یا الله څخه مال دولت دې را کړی صدقه وکړه یا الله څخه علمیت دې را کړی درس و تدریس وکړه څخه ځواني زور دې را کړی له نورو مسکینانو سره صله رحمي وکړه څخه عزت شرف دې را کړی د خلکو سفارش وکړه داسې د الله نعمتونه یاد کړئ داسې نه چې له ځان سره کښېنئ واه څخه مال ده څخه پیسې ده څخه نوم ده څخه عزت ده څخه چوکۍ ده څخه ځواني ده داسې دا ذکر نه ده د الله نعمتونه په شکر سره یاد کړئ یا هر نعمت په بدل کې الله شکر غواړي مال ده صدقه ورکړه ځواني ده له کمزورو سره مدد وکړه د علم نعمت ده درس و تدریس وکړه شهرت ده په منطقه کې ملک یې خان یې ناظم یې خلک دې پیژني لاړ شه د خلکو سفارش وکړه بندیان را خوشي کړه قیدیان را خلاص کړه چېرته چې تا په مخه خلاص وي هلته خلکو سفارشونه وکړه د خلکو په مخه کې منډې وکړه دغسې نعمتونه د الله یاد کړي ای بني اسرائیلو یاد کړئ نعمتونه زما التي هغه نعمتونه چې د هغې انعام کړی د ما علیکم پر تاسو د ما نعمتونه یاد کړئ یعنی په شکر سره یاد کړئ یا هر نعمت په بدله کې د ما شکر ادا کړئ وانی او یقینا زه یم الله تعالی وایي فضلتکم ما برتری در کړی و تاسو ته علی العالمین د هغه وخت په عالمیانو واتقوا یوما د ما نعمتونه په شکر سره یاد کړئ یعنی د ما نعمتونو په بدله کې غرور مه کوئ داسې نه ده چې ما مال دولت در کړی ته راولاړ چې د مال دولت په بدله کې شکر نه ادا کوې صدقه خیر و خیرات صله رحمي نه کوې بلکې تکبر غرور کوې هله ډمان راوله ساز و سروز راوله بېجا خرچې وکړه د ما نعمتونه په شکر سره یاد کړئ داسې مه کوه چې ما ښه ځواني در کړي ته راولاړ چې په ګلیګانو کې نیشه نیشه ګرځې کاکل دی اړولې کله دې ګیټ ته ګورې کله دې ګیټ ته ګورې کله دې گاډي پسې ګورې کله دې زنانه پسې ګورې دا د ځواني شکر نه ده د ځواني شکر دا ده مدد وکړه نصرت وکړه غریبانو مسکینانو دې سره ما ښه علم در کړی د دې شکر دا نه ده چې چېرته پرېوځه بس خلک وایي چې ولا ډېر ښه ملا ده کښېنه درس وکړه تدریس وکړه خلکو ته د علم ورسوه دا د دې نعمت شکر شو که دا شکر ادا نه کړي د الله د نعمتونو بیا له هغې ورځې نه ویرېږه چې په هغې ورځ کې هېڅ فایده نه لري که د ما د نعمتونو شکر نه ادا کوې د مال د نعمت شکر نه ادا کوې د ځواني د نعمت شکر نه ادا کوې د عزت د نعمت شکر نه ادا کوې د علمیت د نعمت شکر نه ادا کوې نو له داسې ورځې نه ویرېږه هغه څنګه ورځ ده هغه داسې ورځ ده چې په هغې ورځ کې هېڅ هم فایده نه کوي په دې دنیا کې که د موږ تاسې یو یار دوست قیدي سي څوک یې بندي کړي مثال امریکایان یې بندي کړي یو طالب یو ملا یو عالم یو مجاهد یو مسلمان نو په دې کې څلور طریقې په کار کېږي څلور طریقې یا به ورسو هغې ته به ووایي چې دا کس راخوشی که په ځای دا کس ونیسه
نو کېدای چې هغه وایي بس صحیح ده دا ضمانت چې ورته وایي په ضمانت به سړی راخوشی که بل سړی به کیني دا یو یا به په رشوت باندې راخوشی کو د هغه کس ته به پیسې میسې ورکړو سړی به راخوشی کو او یا به کېدای شي کوم سفارشي به ورولو کوم غټ سړی به ورته پیدا کو چې هغه دوی سره لین دین لري هغه به سفارش وکړي سړی به راخوشی یا به سفارش یا به ضمانت سي یا به رشوت سي یا به شفاعت سفارش سي کدا یو نه کېدو کېدای شي په زور راخوشی کو بس جیل ته به سوړه وروکو لکه کندارو په غزني په دې په جیل به حمله وکړو درش جیل به مات کو ټول ملګري به راخلاص کو نو په دنیا کې څو طریقې استعمالیږي په څلور طریقو سره موږ کولی شو یو خپل یار دوست له قیدخانې چې راخوشی کو څلور طریقې ضمانت رشوت سفارش شفاعت او زور و قدرت دا څلور طریقې الله وایي قیامت کې دا یوم نه چلیږي قیامت کې که یو ور جیل ته لاړې دا یوه طریقه هم هلته نه چلیږي نو له داسې ورځې نه ویرېږه له دنیا مه یرېږه واتقوا یوما ویرېږئ یوما له هغه ورځې نه لا تجزي نفس عن نفس بدله نسي ورکولی عوض نسي ورکولی نفس یو نفس عن نفس لبل نفس نشیئا هیڅ یو نفس بل نفس هیڅ بدله عوض نسي ورکولی هیڅ ضمانت هیڅ کفالت نشي کولی ولا يقبل او نقبليږي منها لدي نفس ملامتنا لدي نفس ظالمنا شفاعة سفارش ملت نقبليږي ولا يؤخذ او نأخذتل کېږي منها لدي نفسنا عدل رشوت عدل پیسې فدیه عوض پیسې میسې رشوت هم نه اخیستل کېږي ولا هم ينصرون او نه دي دا کسان ينصرون چې له دوی سره مدد وکړی شي د خپل قیدي د بندي په قیامت کې نصرت هم نشي کولی چې په زور په قدرت او په زبردستي را خلاص کې دام نه کېږي دا یوه نقصه هم هلته نه چلیږي له داسې ورځې نه ویرېږئ د نعمتونو شکر ادا کړئ نور آیت شریف برته بالکل واضح ده په دې یو کې یو سوال او جواب ده ولا يقبل منها شفاعة او نه به قبلېږي منها د دې نفس نه شفاعة سفارش والکه سفارش خپل ته راغلی کانه موږ تاسې احادیثو کې ویلی انبیا به سفارش کوي شهدا به سفارش کوي وړکي ماشومان چې مړه سي هلکان جنکۍ هغه به سفارش کوي په ماشومتوب کې چې مړه شي قبل البلوغ چې لا بالغان شوي نه وي دارنګه حفاظ القرآن حافظان به سفارش کوي سفارش خو راغلی دلته وایي لا يقبل منها شفاعة نه به قبلېږي له دې نه سفارش تاسې دې ته پام وکړئ سفارش د الله تعالی په حضور کې دوه قسمه ده یو هغه سفارش ده چې هغه سفارش په حق باندې وي او هغه سفارش هغو چاته وي چې الله تعالی هغې ته اجازت وکړي لکه الله انبیاو ته اجازت وکړي ستاسې سفارش کوي شهیدانو ته اجازت وکړي تاسې سفارش کوي دارنګه نورو ته دغه سفارش به قبلېږي له دې نه غیر چې هسې یو څوک راسي الله اجازت نه یې کړی یو ظالم وي یو کافر وي د الله حضور ته راسي زه د پلان سفارش کوم دا سفارش به نه قبلېږي نو دلته به داسې تقدیر ورسره کېدو ولا يقبل منها شفاعة الا بإذنه او نه به قبلېږي له دونه سفارش مګر په اجازت د الله په حکم د الله وإذ نجیناکم مخکې الله تعالی بني اسرائیلو ته وویل چې ای بني اسرائیلو د ما د نعمتونو ذکر وکړئ د ما نعمتونه په شکر سره یاد کړئ هغه نعمتونه چې ما پر تاسو باندې کړي ول او هغه چې ما تاسو ته فضیلت درکړی و په نورو عالمیانو اوس هغه نعمتونه یو یو ورته یادوي وإذ نجیناکم دا بني اسرائیل دا په مصر کې اوسېدل دا نن سبا چې مصر ده په دې مصر کې هغه وخت کې ظالمان پاچیان ول د فرعون په نامه باندې فراعنه به ورته ویل هر پاچا چې به راغی د هغه نوم به فرعون و او دا په اصل کې قبطیان ول قبط قبیله وه نن سبا په مصر کې شته ده ډېر کم تعداد باندې دي اوس کمزوري دي اوس هغسې شان و شوکت نشته ده دا قبطیان او دا اوسېږي د مصر په شمال پلو کې اوسېږي د سمندر په غاړه اسکندریه هلته یو ښاریه ده په مصر کې لویه د دې اسکندریې په خوا کې دلته د قبطیانو خپله ښاریه ده خپل وطني ده خو د موسی علیه السلام په زمانه کې د بني اسرائیلو په زمانه کې دوی په مصر باندې مسلط ول او دوی هلته د دوی آثار عتیقه هم پاته دي لوی لوی بلډینګونه جوړ کړي دي
احرامونه ورته وایي د مصر احرامونه هغه یې جوړ کړي دي تر اوسه پورې پاته دي په هغو کې لاندې بیا سوړي کړي غارونه کړي دي خپلو مړو ته خپلو پاچیانو شهزادګان چې د دې مړه شوي وو هغه یې هلته پکې دفن کړي دي هغه اوس هم هلته هغه مړي هم پاته دي روغ جوړ وچ کړي دي داسې مواد یې پرې وهلي دي چې هغه وچ کلک سوي دي لکه لرګی داسې مړې وچ دي اوس هم هغه آثار شته دغه فرعونیان په هغه وخت کې مسلط ول پاچیان ول له بني اسرائیلو چې دا د موسی علیه السلام له قوم له دې چې غلامان جوړ کړي ول په دې به نوکري مزدوري کوله دا د وخت پاچا فرعون دی یو خوب ولیدل چې له اسمانه یو ستوری راسي او دا د بني اسرائیلو په کور کې ولویږي هغه ستوری بیا له د بني اسرائیلو له کور نه له دې نه اور پورته شي هغه اور سي په دې مصر کې خور سي د فرعونیانو کورونه سوځوي او د بني اسرائیلو کور نه سوځوي ایسته د فرعون معبرین راټول کړل تعبیر والا چې ماته دې خوب تعبیر وکړي هغه ورته وویل چې په بني اسرائیلو کې به یو ماشوم پیدا سي هغه ماشوم به بیا د تا پاچي او شان شوکت ټول در ختم کړي له دغه ورځې نه فرعون امر وکړو چې د بني اسرائیلو وړکی ماشوم پیدا کېږي دا به مړ کوي بس د فرعون کسان به ګرځېدل کور په کور باندې د هغو فوجان به ول پولیس والا به ول اربلا به ول هغه به ګرځېدل کور په کور باندې چیرته چې به د بني اسرائیلو په کور کې ماشوم پیدا و هغه به مړ کول سر به پرې کول الله تعالی اوس دغه نعمت ورته یادوي او یاد کړئ هغه وخت اذ دا ویلو دا اذ سراتي دا تعلق نشي تر محذوف پونه واذکروا او یاد کړئ هغه وخت اذ نجیناکم کله چې موږ تاسو ته نجات درکو من آل فرعون لدی اهل فرعون لدی کورنۍ د فرعون لدی فوجانو دې کسانو د فرعون نجا ينجي تنجيه باب د تفعیل د نجاتنا یو چاته نجات ورکول یو چاته خلاصون ورکول او یاد کې هغه وخت کله چې موږ نجات درکو تاسو ته من آل فرعون لکورنۍ د فرعون نه یسومونکم رسول فرعونیانو تاسو ته سام یسوم سوما وړاندې کول رسول د فرعونیانو رسول تاسو ته سوء العذاب بد عذاب سخت عذاب تاسو ته درکول تاسو سخت عذابونه رسول څنګه عذابونه رسول یذبحون دی بذبح کول دی بحلال ول ابناءکم بچان تاسو ابناء دا جبل ابن دا بچی توي دی بذبح کول بچان تاسو ويستحيون او ژوندۍ به پرې خودل استحیا یستحیی استحیا باب د استفعال له حیاتنا حیات ژوند توي استحیا یستحیی استحیا یو څوک ژوندۍ پرې خودل او دی به ژوندۍ پرې خودل نساءکم لتاسل ورغانی لتاسل زنانه الیکان به ولې مړ کول الیکان به ځکه مړ کول چې دا بیا دي کې د کثره پیدا نشي چې د مخ پاچی دی لاله تورانس او زنانه به ولې ژوندۍ پرې خودل هغه د خپل خدمت لپاره د خپل نوکری لپاره ويستحيون او دی به ژوندۍ پرې خودل نساءکم لتاسل زنانه وفي ذلكم الله تعالی وی وفي ذلكم او په دغه خبر کې په کومه خبر کې چې فرعونیانو به د تاسو دا ماشومان مړ کول او جنکۍ به ژوندۍ پرې خودلې په دغه خبر کې بلاء په دې کې امتحان من ربکم لجانب دی رب د تاسو عظیم ډیر لوی په دې کې د الله تعالی له جانب نه تاسو ته یو لوی امتحان چې اے بني اسرائیل تاسو صبر کوئ د دې فرعون دی عذابونو مقابله کې او کبه صبري کوي په دې کې تاسو لپاره امتحان قدرمنو دا کافران سي دا ټول یو قسم کافران دي د دې اسی په نومونو کې فرق دی هغه فرعونیانو دا د نن سبا کافران بل نوم لري امریکایان وی روسان وی هندوان وی یا بل بلاګان صرف نومانی بدلی نور هغه د دې ظلم و ناروا په مسلمانانو هغه یو شانی نن سبا هم همداسې ده ځوانان دا مړ کوي وای دا دهشتګرد دي دا ترورستان دي دا وطن ورانوي طالب مولا قاری صاحب مجاهد په دې باندې بم ورغورځوي دا مړ کوي په دې پسې ټینکونه تیارې ډرون اره بلا پسې برابر کړي دا وای ورانوي کوي او زنانه وای په دې باندې ډېر ظلم سوی ده په افغانستان کې دې ته مستقله اداره جوړه کړې ده وزارت حقوق زنان د زنانو د حقوق مستقل وزارت ده
وای په دې ښځو ډېر ظلم شوی دی، دې حقوق باید را ژوندي شي. وزارت امور طالبان نشته، د طالبانو باندې ډېر ظلم شوی ده. وګورئ غریبان کور په کور ګرځي، وظیفې ټولوي، څوک لیلیه هم نه ورکوي. په کالجونو کې په دو باندې په میلیونونو خرچې کېږي، په لوکا په کروڑونو خرچې کېږي. کالجونه دي، سکولونه دي، دا جوړېږي، طالبانو ته شی هم نه جوړي. جوماتو کې اوس په هغو کې هم ډېر نه پرېږدي. تاسې ورسئ د دې جومات کې الله دې تاسو ته اجر درکړي او الله تعالی دې خیر و برکت درکړي. په دغو حال هم چې دا جومات کې هم پرېږدئ، داسې ظالمان شته په جومات کې هم نه پرېږدي. وایي دا هسې نه چې کیسه جوړه شي بیا به زه هم د سره خراب شم. والکه څه کیسه به جوړه شي. دا تاسو دې ته پام وکړئ، د ښځو د زنانو د دې لپاره وزارتونه جوړېږي چې د هغو حقوق را ژوندي شي، په هغو ظلم کېږي، په هغو تعدا کېږي. طالب ملا ته خو مدرسه و، پانتونو دا جوړ نه سو، هاسټلو، لیلیو دا خو چا ور نه کړو. بمانو، بندیخانې او قیدخانو ته هم لا پسې ځي. وایي دا وطن ورانوي. دا عین د فرعون زامن دي. وایي چې په دې کې یو مجاهد را پیدا نه سي، په دې کې یو موسی را پیدا نه سي چې د ما پاچي ورانه نه کړي، د ما د امریکایي نظام ختم نه کړي، او په ښځو خوراکیو کې خلک شی هم پیدا سي. بس هغه به نازو او هغه هم ښځې د خپل خدمت لپاره نازوي. ښځو ته دوی څه حقوق ورکړي؟ خدا د دې تاسو وګورئ ښځې څه حقوق دي. د ښځې دا حقوق دي، په شامپو باندې تصویر چاپ کړه، په صابون باندې چاپ کړه، دا ټیوب باندې په دې باندې چاپ کړه، په موبایل کې چې کله پیسې خلاصې شي بیا درته وایي د تا په اکاونټ کې پیسې، هغه به ښځه درته وایي. په ټي وي کې به خبرونه، په راډیو کې به خبرونه. نور هم څه حقوق ورکړي؟ خاورې حقوق هم ورکړي. د خپل بزنس لپاره ښځه استعمالوي. ښځه کمخله دومره نه پیږي چې شامپو دې دو خرڅېږي، بازار دې خرڅېږي، تصویر دې ما ده، دې ته 1000 روپۍ ورکړي او هغه په کروڑونه ګټي. په دې یو اعلان چې دی په دې هره ورځ په موبایلو په دې کې کوي، دې غریب ته 1500 روپۍ ورکړي یا 1000 یا 15000 او هغه د ورځې کروڑونه پې باندې اخلي. دا ښځې د خپل خدمت او د بزنس لپاره پرېښودلي دي. دا هم ده چې نه د زه د ښځو له غمه مړه دي. دا هغه د فرعون زمن دي. نو دوی به مړه کول ابناءکم د تاسې زامن چې په دې کې موسی را پیدا نه سي، او بیا د موږ پاچي ختمه کړي، فرعون به ختم کړي، د هغو پاچي به ختم کړي. ویستحیون او دوی به ژوندي پرېښودل نساءکم د تاسې لورګانې. وفي ذلکم په دغو عذابونو کې چې ماشومان به مړه کول، جنکۍ به ژوندي پرېښودلې، بلاء په دې کې یو لوی امتحان له جانب د رب د تاسو، عظیم ډېر لوی. بل نعمت بیانوي. د دعوت او تبلیغ اصول دا دي. ګورئ، کله چې ته دعوت او تبلیغ کوې، خامخا د تا له کافرانو ظالمانو سره مقابله راځي، حتما مقابله راځي. څه انبیا چې دي له ظالمانو سره مقابله راغلي، دلته به جای په جای وایو. د موسی علیه السلام چې کله له فرعون سره مقابله راغله، فرعون ایمان را نه وړ، الله ورته ویل نور به هجرت کوي. په دعوت کې، په تبلیغ کې وروسته له دعوت او تبلیغ نه بیا کوم شی ده؟ هجرت ده. نو اوس موسی علیه السلام هجرت کول، له مصر نه روان شو شام پلو. چې روان شو په لار کې سمندر مخې ته راغی، بحر قلزم، بحیره احمر، داسې مخې ته راغی. نو په دې وخت کې مخې ته سمندر شو، له شا فرعون را ورسېدو. بني اسرائیل ورته ویل دا دې څه وکړو، دا خو دې غرق کړو. او یا فرعون راغی، هغه به ټول مړه کړي. انا لمدرکون، اوس دا فرعونیان موږ پسې را رسېږي. موسی علیه السلام ورته ویل دا سوچونه مه کوئ، کلا داسې نه شي کېدی چې فرعون به موږ پسې را رسي، ټول به مړه کړي. ان معي ربي سیهدین، ما سره زما رب ملګری دی، اوس به ما ته هدایت کوي. الله ورته ویل وایي سمندر په امسا ووږه. سمندر چې په امسا ووږل، په سمندر کې 12 لارې جوړې شوې. هیڅ یو قوم ته ویل چې پې ورکوز شي. بني اسرائیل ټول له مصر نه شام پلو را واوښتل، سینا دشتې ته راغلل، دا په شام کې ده. فرعون چې کله راغی په سمندر ورکته سو، په دې لارو کې هغو خپلو خلکو ته ویل، فرعون وایي وګورئ د ما پاچي او خدایي لا نه منئ، سمندر داسې لارې راته جوړې کړې، پې ورځئ چې ټول پې باندې ورکته سو، له شا دی هم پسې ورکوز سو. چې سمندر منځ ته ورسېدل، الله اوبو ته امر ورکړو چې پې ورشئ. اوبه بېرته سره پې راغلې، ټول یې غرق کړل. وإذ او یاد کې هغه وخت ای بني اسرائیلو فرقنا چې کله موږ ټوکړه کو، موږ خلاص کو، بکم په تاسو باندې البحر سمندر، فرقا یفرقو فرقا بیلول، جدا کول، یو له بل سره لرې کول. کله چې موږ بیل کو په تاسو باندې دا سمندر، فانجیناکم تاسو تم نجات درکو. انجا ینجی انجا
نجا یو چاته نجات ورکول واغرقنا او موږ ډوب کو غرقم کو آل فرعون دا آل کورنۍ د فرعون دا فوجان کسان د فرعون وانتم تنظرون او تاسو ټول ورته کتل تاسو ټول ولیدل چې د فرعون هغه غرق شو هغه ډوب شو تباه شو هلاک شو او تاسو الله تعالی نجات درکو دا نعمت یاد کړئ څومره لوی کافر و الله تاسو ته نجات درکو پخوا چې هغه 10 کاله مخکې روسانو په افغانستان باندې حمله کړې وه کمونیزم ما خپله یو وخت دا بي بي سي راډیو نه د دې ته مې غوږ نیولی و نو چاته پوښتنې وکړو تاسې په خیال څنګه خیال ده چې دا روسان د افغانستان نه وځي که به ونه وځي هغه ورته ویل روسانو چې چېرته قدم ایښودلی بیا یې نه ده اوچت کړی بخارا سمرقند چچنیا انګوشتیا ترکمنستان تاجکستان ازبکستان دا ټول اسلامي ملکونه دي چېرته چې هم دلته قدم ښودلی بیا روسانو نه ده اوچت کړی وایي موږ ګمان دا کېږي چې افغانستان به خوشی نه کي او که دې ته ګورې چې افغانستان کې هم د چا قدم ټینګ شوی نه ده بیا خیال دا کېږي چې دا به وځي هغه همغه و چې الله تعالی ختم کړل دا عزتمندو د الله احسان ده په موږ تاسې لکه نه دا د چا سوچ نه کېدو چې روسان د شکستو کې دا نن سبا امریکایان دا سم د دنیا فرعونیان دي له ځانې خدایان جوړ کړي دي دا د الله فضل به وي دا به د الله رحمت وي او الله د هغه ورځ راولي چې دا خلک شکست وکړي او دا مسلمانان د دې له ظلم نه خلاص دي دا هغه الله تعالی او تاسې به ګورئ وانتم تنظرون تاسې به ګورئ چې الله به دغه فرعونیان هلاکوي او موږ تاسې به خپل فضل سره نجات راکوي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد یا الله موږ د دنیا او د آخرت سعادت نصیب کړي د نیکو اعمالو توفیق هم نصیب کړي له بدو اخلاقو عاداتو هم وساتي بچیان هم نیکان صالحان کړي دنیا او آخرت هم برابر کړي کاروبار کې هم خیر او برکت واچوي له خپلو خزانو چې مستغني کړي یا الله یا الله څوک چې تا د دین خدمت کوي هر چیرته وي هر څوک وي په هر عنوان باندې وي یا الله ته حافظ ناصر مددگار شي وصلی الله تعالی علی خیر